خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ملګري کلام واورئ چې مشران ودرېږي بس بیا به ادب سره سي غوږ دوخه بعضې ملګري پکې ډېر بېهوده اوازونه کوي مناسب نه ده. اول زه د دې محفل صدر اقبال لالا ته او په سټیج ډېرو درنو شاعرانو ته او ما ته مخامخ کوم ملګري چې ناست دي ټولو ته د زړه د تله په خیرالې وایم ستړي مشي ورته وایم. او دانیال حیران چې دی نو دا زموږ د رمداد پښتو ادبي جرګې یو وخت غړی دی. دی ماشوم دی خو ډېره ښه شاعري کوي او په طول پوره غزل لیکي. څنګه چې رحمت خان استاد وویل دقه شانته په دې زور منډی کې زما په خیال چې د دې نه وړاندې مشاعره نه ده شوې دا وړاندې ځل دی. دا ولنې قدم دانیال حیران کېښودو او د ده په وجه به دا خلک رو رو د دې ادبي محفلونو او مشاعرو سره اشنا کېږي. ملګرو شاعران نور د چا نه څه نه غواړي صرف داد غواړي او په داد باندې څه خرچه نه راځي. دا د شیشو بجلي د یونټ یې راپسې نه وړي او ښه په خلاص مټ داد ورکوي. زه وړاندې یو قطعه وایم چې شاعر منم سړی د کار ښکاري او د پښتو ژبې خدمتګار ښکاري. شاعر منم سړی د کار ښکاري او د پښتو ژبې خدمتګار ښکاري. که ټولو خلکو ته دا پاس اسمان شي خو خپلې ښځې ته وزګار ښکاري. او زما شاعر منم سړی د کار ښکاري د پښتو ژبې خدمتګار ښکاري. که ټولو خلکو ته دا پاس اسمان شي خو خپلې ښځې ته وزګار ښکاري. زما رقیب په پیار وخت جنګ و چې په محفل کې مخامخ کېناستو هغه به سیسته کې پلار بل له ورکړه او لانجې خوره کړه دواړه یخ کېناستو. نظم ویمه د دوی په فرمایش باندې یو نظم دی چې وامې اورېده په خوشحالۍ کې د خفګان خبره او راته رایاده شوه د ښارې ناپورسان خبره. بس یو سړی و په واده کې خیرات کړی و میخه پکې و خو تاوان یې پکې زیات کړی و. دې کې یو کس چې بدلو او راتلو په مخه او که دویم بنو په دریم پړ کې کېناستو په مخه. چې شپږ اته ځله یې وخوړه د زور پرېوتو سچل پې وشو ماجومه باندې نسکور پرېوتو. بیا پکې هېڅ نه وو که خلکو یې مګله خېټه او لکه د لرې به یسې رپېدله خېټه. په وریجو کلکه لګولې و منګول هغه و بلکل شهید و ماجومه نه ورکول هغه. د عیبت کارو خلکو دومره په تادی کې یوړو لړ اسپتال ته یې د لاسو په ګاډۍ کې یوړو. ډاکټر پې ولیکه رپورټ د خودکشي کړې ده او دا یې په اوس کو چې وارو وریجو پوټي کړې ده. د سر طرفه نه یې خپې خپو نه سر نه ښکارېدو سم ډمامه و یو خوا بل خوا ته به څه ښکارېدو. ښځو به چغې کړې الله دلی دلی پروت دی او خبر ته نه وي چې را ډک تر د مری پروت دی. وی بیا قسمت به یې د وریجو د خوړلو نه و مې دومره خوړلي چې اشنا یې د ازمولو نه و. دا چې تڼی تڼی په کټ لکه بړستن پروت دی او که چا را وسپړ پکې 2 منه راشن پروت دی. نو وخې ورنه کړو هغه ټیم یې جنازه وکړله او بس سمدستي د واده په کور دعوه وکړله. وي د ده خیرات یې سیوا کړی دی هر چا لیدلې او په رڼا ورځې باندې موږ ټولې دنیا لیدلې. نو جرګې شروع شوې څه پیسې پکې جرګې واغستې او چې وارثه و د مړي ښې ډېرې پیسې واغستې. نو هله یې وبخو چې سمې لکه غوا خرڅ کړو په 14,500 روپۍ مړ دادا خرڅ کړو. انګار دا و د شهید غنادان خبره او راته رایاده کړه د ښارې ناپورسان خبره. ویرچا به وي تا څومره دي کرلي ما خو دونه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه. په 20 جریبه ځمکه کې جریب نه و غنم او کرل به یې په پیاز ځان به یې اړه و په غم. ایستلی یې د سخت کالیدار سړي نه دم و څه خلک خو یې لږ شان څه یو مګل خسم. نو په 2مه ورځ بس پرې وتاوېدل به د پټونه او 5 میاشتو کې څوک هم وزګار نه و د مسالو نه. ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه. په دومره پیمانه چې پیاز کرلي داسې نه وو خو دومره یې په شوق سنبال کړي داسې نه وو. پټي په اجارو یې ګران نیولي داسې نه وو. سیلاب او زلزلو خلک ځپلي داسې نه وو. روان وي زنګېدلې پته لګي د تلونه او خدای خبر که دا سودا یوزي د مزغونه. ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرونه. او په سوچ کې هر سړی بس د خپل ځان سره په شر وي. 15 رکعته وکړي اکثر مونځ د مازدیګر وي. په کټ کې الټه پروت وي د کټ لنګې ته یې سر وي او بالښت یې لاندې پرېوځي خو دې ته ناخبر وي.
نو وخی پزمکه کرخی وی ایک دونه دونه و اکثر باتیا من پی کی خطا کې د شپېتونه ایده توبګار ته نور د پیازو د کرونا او یو څو کسان هلته هسپتال ته وراوړي دوه درې پکې بېهوشه سوو کټ پورې تړلي ډاکټر ته تپوس وکړو دا ګرمۍ دي خراب کړي هغوی وي جي دا بچ خو غرمو ته پیاز وخلي نو ډاکټر وی خبر شوم د دوی د بیمارو نه اته کاله پرهیز به کوي بالکل د سبزو نه ویلی توبګار ته نور د پیازو د کرونا په خوب کې به یو چغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده دا بله راته 30 کاري 28 نه اوږده ده په دغه یو بنډل کې دا یو بوجۍ زړه ده او ښکاره پته یې لګي څه جدا شانته مارکه ده نو په خوب کې به یې ګډې وډې ووتې د خولو نه او بالغ په یې په لیشتو کوي دا بوجۍ د دونه ویلی توبګار ته نور د پیازو د کرونا او پاره منډۍ کې به د پیازو اټالې وي په منځ کې به ولاړې د پنجاب غټې ټریلې وي یو څو بوجې سیرلې لاوارث شان پرتې وي راغستې باباګانو پکې یو بل ته قیسې وي یو پیاز یادول بل سر ټکوو د خټکونه او د درېیم به اواز وکړو مام توبه کړه له ټینډونه ایلی توبګار نور د پیازو د کرونا او چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د ده غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو دا لږه خړه ده د بل دا ته کسره ده نو دا باس دی چې شورو دی بس د میاشتو د اوونه لا نوره دا خبره به ډنګېږي پسې سونه و ایلی توبګار کړه نور د پیازو د کرونا او ښکاره پته یې لګي چې ورګډې په سودا کو اثر د لیونتوب یې پکې رو را پیدا کو څه پیازو وخلې څه یې نور خو هم ځان تباه کو سورړ وګوره سر علي محمد پکې کټار کو نو اوس پیاز به باج کوي که سر ساتي به د غرمون او مازغه کنیکشن اخلي د نور د پلوشون او ویلی توبګار کړه نور د پیازو د کرونا توخې ونو کو ناسا پر اخکاره شوه را باندې خندا شنه وه زړه مې خور شو دی وې زړه راټینګ کا نو زر مې دیوال ونیو دی راته وې ولې ما وې غورځېږم راشه اوسې دا نیکه راټینګ کا او ما یې نقصان دی مې پیدې ته غاړه کېنښوده او ما چې هغې ته نو دې ته غاړه کېنښوده بوډونه هر ځای لګېدلي بچې دوهیه چې خو یو پښتون خوندې منصوبې ته غاړه کېنښوده او بل یو څو شعرونه چې ما خو د هرې ناروا ته ملا تړلې وه خو غنې مې ډېرې داسې ډېرې په زړګي راښکلې او خواري مې ډېره درسه وکړه خو اوار مې نه کړې وسې رندې مې د کجوري په لرګي راښکلې او یو درې شعره دي چې ستا د بې وخته تلو راتلو نه زما یره کېږي او د دې کاواکه ګرځېدو نه زما یره کېږي خلکو پخوا ویلي چې هغه خورې نو دغه به خورې په دقه وجه امرسو نه زما یره کېږي او انګاره ته خو یې پښتون یم دې کې شک نشته دی خو خفه پې نه شي پښتنو نه زما یره کېږي او یو دوه شعره دي چې زما بې وسه مینه ستا قاتل ستم ته داسې او د شیر عالم د چړې لاندې میمونه پرته وه خوب کې مې چغه کړه چې هله خامار وخوړلم او چې را بیدار شوم ستا کمسی مې په سینه پرته وه او دا هغه سترګو لیونو لیوني نه جوړېږي او که ډېرې وخوري په دارو لیوني نه جوړېږي را سره کال کې دا یو میاشت ګزاره کوه ښه ما اورېدلي د بادرو لیوني نه جوړېږي ډېره